نبی علیہ السلام فرمایي صرف د شپږو څیزونو مال ضمانت راکړئ چې دا به کوم، صرف شپږ خبرې به کوم. او نبی علیہ السلام فرمایي ذمہوار دې زم جنت ته به دې زه بیایم، صرف دا شپږ کارونه کوه او جنت ته به دې زه داخلوم. نبی علیہ السلام فرمایي ذمہوار دې زم. یو په هغې کې نبی علیہ السلام فرمایي اصدقوا اذا حدثتم، مال به د دې خبرې ضمانت راکړئ که نه چې کله هم خبرې کوي نو رښتیا به وایي. ما سره به دا وعده کوي. نبی علیہ السلام فرمایي مال به د دې خبرې ضمانت راکړئ چې خبرې کوم نو رښتیا به وایم، په خبرو کې به دروغ نه وایم. دویم نبی علیہ السلام فرمایي اوفوا اذا وعدتم، د دې خبرې به مال ذمہواري راکړئ چې کله دې هم وعده وکړه هغه به پوره کوي. د دې مال ذمہواري راکړئ. نبی علیہ السلام فرمایي چې د خپلې وعدې به څه کوي، پورهوالی کوي. وعدې به د خلکو سره نه ماتوي. لنډه خبره دا ده، د دې به مال ذمہواري راکړئ. دریم نبی علیہ السلام فرمایي وَأَدُّوا إِذَا اؤْتُمِنْتُمْ، مال به د دې خبرې ذمہواري راکړئ چې څوک در سره امانت کړي په هغې کې به خیانت نه کوي. چا در سره امانت کېښود اکه شی به هغه شان واپس کوي څنګه چې در کړی و. د دې خبرې به مال ذمہواري راکړئ. نبی علیہ السلام فرمایي چې په امانت کې به څه نه کوم، خیانت نه کوم. څو خبرې شوې؟ درې. څلورم نبی علیہ السلام فرمایي واحفظوا فروجکم، د دې خبرې به مال ذمہواري راکړئ چې د خپلې شرمګاه به زه حفاظت کوم، کو نارینه ده کو زنانه ده. زما شرمګاه به د دې خبرې مال ذمہواري راکړئ چې د حلالو نه علاوه به نه استعمالیږي. او پنځم نبی علیہ السلام فرمایي وعزوا ابصارکم، وعزوا ابصارکم، د دې خبرې به مال ذمہواري راکړئ چې خپلې سترګې به ښکته ساتم. ښکته ساتلو څه مطلب دی؟ حرامو څیزونو ته به نه ګورم، د کومو څیزونو نه چې الله منع کړی هغې ته به پردو زنانهو ته به نه ګورم. که زنانه دي نو نارینهو ته به نه ګوري پردو ته، او که نارینه دي نو زنانه. وی پنځم دا چې وعزوا ابصارکم، د دې خبرې به مال ذمہواري راکړه چې خپل نظر به د حرامو نه ښکته ساتم. ګورئ. او شپږم نبی علیہ السلام فرمایي وکفوا ایدیکم، مال به د دې خبرې ذمہواري راکړئ چې په خپلو لاسو به یو مسلمان ته تکلیف نه ورکوم. زما د لاس نه به یو مسلمان ته تکلیف نه رسی، زما د لاس نه به څوک په تکلیف کې کېږي نه. نبی علیہ السلام فرمایي وایي د دې شپږو خبرو تاسو مال ضمانت راکئ او جنت ته په داخلولو خو زه ذمہوار یم. څومره اسانه خبره ده که نه؟ جنت ګټل مشکل دی؟ اسان کار دی، اسان کار. خبرې چې کوي دروغ مه وایه. دویم چې کله وعده دې وکړه نو دا پوره کوه. دریم چا در سره امانت کېښود څه پکې مه کوه، خیانت پکې مه کوه. څلورم د خپلې شرمګاه حفاظت کوه د حرامو نه. پنځم خپلې سترګې د حرامو نه ښکته ساته. شپږم د خپل لاس نه یو ورور مسلمان ته تکلیف مه ورکوه. نبی علیہ السلام فرمایي وایي د دې شپږو خبرو مال ضمانت راکړه چې دا به نه کومه، ټیک شو، او د جنت په داخلولو دې زه ذمہوار یم. نبی علیہ السلام فرمایي اسانه خبره ده که نه ده؟ دا نبی علیہ السلام دا خبرې د ځان نه کوي؟ نه نه نه. نبی علیہ السلام چې دا خبرې کوي دا د طرفه د الله نه کوي. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. نبی علیہ السلام د ځان نه خبرې نه کوي، بلکې چې خبره کوي نو د الله تبارک وتعالی په اجازت سره او د هغه په وحي سره یې کوي. نو چې نبی علیہ السلام فرمایي وایي دا شپږو خبرو ما ضامن وګرځوئ جنت ته خو به زه داخلوم، دا الله فرمایلی دي که نه چې چا دا شپږ کارونه وکړلو زه به جنت ته داخلوم. نو موږ له پکار دي چې یو خو د دروغو نه ځان وساتو. د دروغو